طالبان وايي نور له پاکستان ایستل شوي کډوال نه قبلوو. دا چې طالبان ولې دغه خبره کړې او ستونزه چیرته ده، راځئ دغه ویډیو وګورئ او په پای کې راسره خپل نظر شریک کړئ. د رسنیو د راپورونو له مخې له پاکستانه په راستنېدونکو کډوالو کې یو شمېر پاکستاني اتباع هم راستانه شوي. نو موږ یوازې هغه اخراج شوي افغانان قبلوو چې د افغانستان د کونسلګریو تایید ولري. په پاکستان کې د افغانستان کونسلګرۍ مسؤلینو رسنیو ته ویلي دي چې دغه شرط وروسته له هغې وضع کړی دی چې په ایستل شوو افغانانو کې پاکستاني اتباع هم شامل ول او پاکستان بیا دې ته نه و آماده چې دغه پاکستاني اتباع بیرته قبول کړي. د سرچینې په وینا پاکستان سلګونه افغانان له خپل سازو سامان پرته اخراج کړي دي او په نیول شوو کسانو کې هغوی هم شامل دي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه لري. نو افغان حکومت به ورته اجازه ورنه کړي. سرچینې زیاته کړي چې پاکستاني امنیتي ځواکونو هغه افغانان چې افغانستان ته په خپله خوښه ستنېدل په لارو کې نیولي او بندیان کړي دي. د قانوني افغان مهاجرینو د اخراج موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې پاکستاني چارواکو په تکرار سره ادعا کړې چې اسناد لرونکي افغانان نه وباسي. خو دوی بیا هم د تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې د افغان مهاجرینو اجباري ویستلو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د اسلامي امارت چارواکو راستنېدونکو کډوالو ته تود هرکلی ووایه او هغوی ته یې د هر ډول مرستو برابرولو چمتووالی وښود او دفاع وزارت خو خپلې 2000 موټرې دې ته وقف کړي چې راستنېدونکي کډوال خپلې سیمو ته په وړیا ډول واستوي. خو کله چې په پاکستان کې له راستنېدونکو کډوالو سره رسنیو مرکې وکړي نو معلومه شوه چې راستنېدونکي کډوال افغانان نه دي بلکې یو ګڼ شمېره غیر افغانان یا پاکستانیان هم شامل دي چې اوس یې پر وړاندې افغان حکومت غبرګون وښود او د هر ډول کډوالو راستنېدل یې د نه منلو وړ وګڼل.